راشه جانانو رد دیدندنو سبا دیدنونه راشه جانانا ته خدای پاکه ته غرو مې بیا کوم ښه کړولی را سم ورپسې وګرځېدم دې بیا کوم ښه آیا ای کاکا دلته مردکي کور کم دی دی مردکي کور ته کوم ځای نه راغلې؟ زه د کراچۍ نه رالم ها ته خربوزې ټنګړی خور نه یې به ډېره خبرې پرېږده دلته څه یم هغه راله وکړه د مردکي کور کوم دی دی دلته مردکي کور به دغه دی زه ښکلې یم که نه زه ستا په ښکلیوالې څه کوم ما ته د کور وښیه ته خو سمه اسپه یاډو چا سره سمې خبرې نه کوې پرېږده دا خبرې کاکا جي زما د رول کور کم دی دی مردکي زه په سم ستړی شوم هغه دی تپوس هغه دی تپوس مردکي کور درته ښیم که نه ما سره به نیمه کې نیمه څه خلک چې هغه یو بل له داسې داسې کوي اب هم دله وکړم خو ما ته ووتې مردکي کور کم ځای دی راځه زه درته ښیم یو صحیح ده چې ځو مخکې شه ته مخکې شه یو صحیح ده دا کور دی دی په کرې نیولې دی ښه ښه ستا ډېره مهرباني چې راکود راته وخو په ګرځېدو پسې ستړی شوم زه یو او جي زه لاړم ستا ډېره مهرباني کاکا جي دغه دی بیا به کله ملاویږو چې وخت مې لو شي مې لو به شو تا کور کوم ځای دی زما کور هغه پورې غاړه دی صحیح ده زه شلته ورځم رول له صحیح ده زه ورشه ده خدای په امان سمه اسپه ده خو دا به یا ما سره نیمه کوي یا به نه کوي زه به زه بیا واپس ځم آفتابه دا جی راشه دی خوا هغه خور دی بیوټي پارلر نه راوسته راوستې ده ها غوټې یو 600 روپۍ پرې رانه ولګېدې ها دې خو دا ښه ده ځمکه مله خرڅ کړه لږه ډېره وه او هغه مړه بس زر کې تراشه پیژنې که نه وایي ستړی مه شې ستړی مه شې هغې که د کري وموي خو به شیان بدله کړي ده کنه ښه هسې نه چې سبا یې ونې پېژني مردکې ماشاءالله مردکې مړه رښتیا د مردکي هغه کالتوس نه هغه شی دی نه ته ولې ورکولې دا مردکي ده یاره ګوره دا د نصیب خبره ده پوه شوې که نه اوس هغه توره باز و که څه باز و هغه ته ما ښه کړي وو خو هغه خو مله څه ښه سړی ونه ښه دا خو ډېر بدماش غوندې کې وو او تماشه او ټوپک به یې په لاس کې نیولې وې پوه شوې زه پرې دوکه شوم او دا سړي باندې بندش ډېر زر دوکه شي خو زه پرې ډېر زر دوکه نه شم ډېر لیټ پې شم ما خیال دی چې خورې ده کراچۍ نه راغلې ده پلار څنګه ښکارم ښه ښکارې په عالم کې پلار ته پوښتنې یو ښکارم ما دې یو دا څنګه چل دی دې خوا کښېنه سر ته ناست تا کې به عقل کله راځي کېنه راځه مردکي راځئ السلام علیکم بخیر او نو په خیر مردکي کېنه کاکاجي څنګه یې خیر دی ټیک ټاک سور کې یې که نه بالکل ټیک ټاک کاکا جي تاسو ښه یې بالکل ماشاءالله راغلې او جي راله د دې پرچې وشوه که نه ښه ښه څه پرچې وې دا غټه پرچې پاس وه هاسټل کې ما یو کله کټوې سمسې سمسې پرچې نه کاکاجي څنګه خو یو خبرې دو خبرې خو کې ښه نو کراچۍ کې وخت تېر شو الحمدلله تاسو په خپله څنګه یې بس مکه شاني چې څنګه د پرېښي ښه د دې خبرې لرالو که نه چې من کې مړې شوې دي نو چې مړه شوې ده نو هغې کې نو مور پلار به هلته تللي دي که نه نو ما وی که دا واده له دوستو شو نو ښه به ني لکه ته خو ډېر بېغیرته ولې نه پورې خاندې خبره غوره که نه خبره راته وکړم خفه کېږي به خو نه ولې به خفه کېږو مرګو باندې مې تاله ده پاسه ودرېږه دغه یو لور مې وتاله مې درکړه ښه او اوس وایي چې زه یې نه کوم ولې نه کوم خو یم چې هغه مور او پلار مې راشي لږ وروسته به شي که نه خیر دی دا پلار دې واده کړي که ته کې
زه کومه کنه نه بس ته کېتی کنه بس خبره ختمه ستا د لاس وګوره هغه څه دی هغه توره باز دی که څه دی هغه له ما ور نه کړه او تا نه مې نه کړه سړي بچی نه کړه داسې کار وکړه خبرې مه کوه چې کومه خبره فاینل ده هغه فاینل ده پوه شوې که نه داسې د کرکټ میچ دی چې بس فاینل دی هغې کې هار او جیت وي خوا پرېږده ما د سوټو د ارامبیل کراچۍ نه راغله خو بس اوس به واده وشي که نه او بچیا داجي مونږ ستونه کړل پورې خلک خاندي موږ ستونه کړي دي او خبرې مه وره هغه د اګمال سره 402 هغه ټریش چې پخوي هغه ته مې د 15 شپږو دیګونه اډر ورکړی دی او بس دې کې زه شامه تیاری کوم سبا جج بس راځي دا چې زوخه زي دا ما خور خو وي زه به ولا نکړې دې راکومه او معدې به ولا کومه نو لګي نه کړي مې دې وکړي دا دې ته وګوره دې کنه نه لګو ته وو بیا راشه زه په مخه سلام علیکم چې راځې نو دې لږ سپری وکړه ما خو په دې سات باندې ارڅو کړل اوس هم دا حال دی خدای بي خو نه باسه زي اوس د سوټ ماري نری شه داسې تریو بین راځي توبه ډېره راله خراب نو تا له خو څنګه خوب دی چې بیوټي پارلر کې یو 15000 روپیا ورکړي آرام کېنه مړي اشتخکارم خو اشتخکاري دا سره په دې خولي ووم کنه مچینن مې مور یا پرېږده مور دې راته مه یادوه د خوشحالۍ موقع د پلار راسې سله خرابې ډېر بدکاري جاړه بله به ما له خو جړا نه راځي پلاره بس بله به وکړو بله به وکړو داسې کار دی دا مرده کې ونی سره بس بس خبره پرېږدئ ډېرې خبرې ورسره یو بروبر ډن شو بس جنج به راشي او دا به بوځي بس مرده کې کور ما دا کنه زه به دله کوم که خیر اوس دا څه پس کوې ما خو سیما وتی راغه لا لا رشته ورکړه واو رشته ورکړه ډریور سره دا ښکلې کړې دي چې پیسې پې ولګېدې ما نم ټولې پیسې واخیستې په دې مو لګولې ګډ خرڅ کړي وو که نه د هغه نه چې پیسې ما واخیستې په دې بیوټي پارلر باندې ولګولې نو دې ته څه ضرورت و نو بیا چا پېژنده بس ټیک ده داسې کار دی خبره وره مېلمانه به راشي او جنج به انشاءالله سبا وړي او به دا ورته ډولۍ کوي چې پوځي یې مرده کړي او علت به تې دا کور روزګار شي او په میټایانو رامات نه شي غوره هسې نه مېلمنو ته ملا پلیټونه ایښي نه یو دی مونږ ولاړ یو ته ناست دی اسه ده ناوې داجي نه وي نه وینا اسمان دی زه ټیک ته زه چې ته ورځم چې پروګرامونه لرم زه ورشه وایم دوه ورځې مې دي په دې کور کې او د چا را سره قدر نشته دوه ورځې نو ولې په سر دې وګرځو څه زه دې خبر کوم وایم دا جینۍ هم ستا ده خیر زه به وله بیا باډي سپری وایم لږ علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو یاران دوستانو زه یم مردکي وایز والا او دا زما د مردکي ټیم چې کوم ملګري دي دا چې کوم چې اکټاپ وایي او دا زمونږ د زړکې کرکټر کوي دا زړکه ده او دا زمونږ یو دروند او خوږ مشر دی چې زمونږ ستر استاد دی بالي بلبل نو موږ تاسو ته یو څو خبرې کوو چې ستاسو په خوښې شي نو بیا موږ سره رابطه کوئ په دې خبرو سره وکړو السلام علیکم ملګرو دا ټول زمونږ ګروپ دی موږ د سټیج پروګرامونه د ودونو پروګرامونه هم کوو او دا ویډیوګانې هم کوو د ودونو کې داسې فنکشنونو کې موږ زموږ نمبر به تاسو ته درشي په دې سکرین باندې بیا چې د چا څه پکار وي او انشاءالله موږ به تاسو سره یو او تاسو به موږ ته رنګ کوئ که ستاسو د څه واده پروګرام وي یا د دغه شان د واده خادم څه فنکشن پروګرام وي موږ ته هر وخت ویلی شي او سکرین باندې به موږ نمبر هم ورکړو هغه نمبر باندې به موږ سره تاسو رابطه کوئ انشاءالله موږ به تاسو سره چې کوم دی ته تاسو وایئ موږ به درځو څنګه به درځو او د زړکې نه یو څو خبرې کوو السلام علیکم مینهوالو څنګه یې امید لرم ټول په ټیک ټاک کې مینهوالو تاسو ته زه نن دا یو ریکویسټ کوم چې څوک هم مونږ ته راواز کول غواړئ سټیج خاکره باندې کول غواړئ داسې څه نور څه وي نو په تمنیل کې مونږ نمبر ورکوو یو نمبر به د دې وي او یو به د دې وي نو تاسو خامخا په هغې رابطه وکړئ تمنیل کې به خامخا مونږ نمبر شیر بس استاد هم خبرو کې تاسو ته د سټیج پروګرام څنګه کولی شو د ودونو او په دې لاندې سکرین ته تاسو ته دا نمبر دی یو زما دی یو د بلبل دی نو چې هر ځای کې حال آباد او بریالي اوسئ په خپل ژوند کې
اس په مې دا خو ډېر غلط کار و چې دا جو بیبي پکې نشته واده به کېږي یو دا خو ده که نه خو ته بس ته ښه یې که نه نو ته هم زما مور مشره خور مې نه یې خو ته یې په کومه نوره مذهب هم کړې وه که نه زه څنګه خوشحاله هر کې ګډېږي ته څه کوې خوشحاله یم او ګډېږم به نه څه وایي کور به ګډېږي که ته پلا کې ګډېږي ښه ځه راځه مړې یو خو ستاسو روژه ده مړه چې په سټه ناست شي زه د صحیح خبره کوم لالا وبه شرمېږو ښه نه شرمېږو راځه خو مې داسې کار دی که نه چې دا جامې بامې بدلول چې بس کار ختمو ښه صحیح ده که نه نکري دي او ګډېدل او سمډېدل دا به ټول نه کوو ښه څه پکې شته او که نه هغه هغې وایي ته مور پلار نشته نه خپل پرې نه خوشحالېږي څه لراله کار ګورې والله که زه د دې نکریزو نه خبر یم چې لا دام په واده کې هر څه به خبر شي خو په سړو کې شمار صحیح کوه زه خو خو لږ څه کومه خو یم ته هم وراسې نه چې دوامدار دی له راغلی نه و جګړې ورسره ستا کار به کوي کار خو ته ګل د مور دی په منځ کې رالی که نه لاله نو ورې ښه بدلني نه د هغې په منځ کې نه راځم خو ګورې وایم دا ډېره په مینه مې کړې ده خیر دی لږ لږ کار پرې کوه ښه صحیح ده ستا لپاره به ورسره ګزاره کوم او د ما دپاره ورسره ګزاره کوه داسې کار کوم که نه زه ځم وایم ځم چې کوم دی دغه مغه راغونډوم که نه کسانو مسانو ته ویم او ته به ځان تیار صحیح ده خو دوکان لکه نکریزې مې راواله راوالم ځه ښه په جار به راوالم صحیح ده او ګوهې ګلیم ولیم ورسره راواله صحیح ده ځه صحیح ده خو زر راځه ایسار نه شي یا بارس نو سکینې لکانو سره سره